السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دغه د ایمان د حفاظت لمونځ دغه رنګ او غیره وغیره دی چې ته موږ ته یادوې دا اوس موږ نیت څنګه کوو؟ محترمینو یو خو دغه فرضي لمونځ دی چې نیت یې معلوم دی، وخت یې معلوم دی، عدد یې معلوم دی. یو دغه سنت لمونځ دی لکه اوس د ماپښین سنت دی، وخت یې معلوم دی، نیت یې معلوم دی، عدد یې معلوم دی. یو دا نور چې موږ درته ښیو دا نوافل دي. نوافل هغه جمع د نفل ده. د نفل معنا فقهای کرام داسې کوي چې زیادت ته وایي په لغت کې، یعنې د فرضي و له واجبو د سنت لمونځ څخه زیات بل لمونځ کول. په هغو کې نیت مطلق نیت دی. نیت کوم د زړه له اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعته لمونځ که نفل ورسره یاد کړې کنه کې ورسره یاد په دې کې څه مشکل نشته. نو هغه که د مور پلار د حق د ادا کېدلو لمونځ دی او که د ایمان د حفاظت لمونځ دی او نور وغیره وغیره، په هغو کې دا نه غواړي چې په معین وخت کې بیا کوې. صرف هغه د مور د پلار لمونځ خو مو درته ویلي وو چې د ماښام د لمانځه څخه بعد کېدل، او یا داسې د ایمان د لمانځه وخت مو درښودل چې په دې وخت کېږي. نور که سړی هر وخت نفل کوي د نفلو دپاره ټول شپه او ورځ وخت دی، ما سوى الاوقات مکرهه څخه چې هغه مو درته یاد کړي هم دي. محترمه د نفلو نیت کوه او که د مترک لمانځه نیت وکړي څه مشکل نه لري. حج تحتوي على المراکب فلاس په درس او واتیا فصل په بیان نوافل. والسلام علیکم ورحمة الله.